کله چې په عبارت کې یو فعل راشي نو طالب العلم اکثر په سوچ او فکر کې پریوزي چې دا به فعل لازم وي او که فعل متعدي، دا به مفعول غواړي او که نه به غواړي. نو د فعل لازم او فعل متعدي په پیژندګلو کې اکثر طلبه کرامو ته مشکلات راپېښېږي. نو د فعل لازم او د فعل متعدي پیژندګلو په باره کې به زه تاسو ته یو فارموله او یو قاعده ووایم چې د هغې په ذریعې به انشاءالله بیا تاسو فعل لازم او فعل متعدي په اسانتیا سره پیژنئ. قاعده دا ده چې هر هغه باب چې د هغې د ماضي د ترجمې کولو په وخت کې په پښتو کې کاف ړې یا راتلو نو هغه فعل متعدي دی. که کاف ړې یا په ترجمه کولو په وخت کې نه راته نو هغه فعل لازم دی. د فعل متعدي مثال لکه ضربه زیدون، زید وهل کړي و. نو دلته د ضربه زیدون دا ضربه فعل ماضي دی، نو د دې د ترجمې کولو په وخت کې کاف ړې یا راځي. دا شان نصره زیدون، زید امداد کړی و، نو په دې کې هم چې دی کاف ړې یا راځي نو دا دواړه فعل متعدي دي. دا شان نور مثالونه راوالئ. نو د کم باب د ماضي د ترجمې کولو په وخت کې چې کاف ړې یا راتله نو هغه فعل متعدي دی. د فعل لازم مثال لکه قام زیدون، زید ولاړ دی، نو په دې کې کاف ړې یې نه راځي. نو د کم باب د ماضي د ترجمې کولو په وخت کې چې کاف ړې یا نه راتلو نو هغه بیا فعل لازم دی، فعل متعدي